د اختر منځ په مسلمانانو باندې واجب دی او واجب که څوک پرېږدي دی باندې ګناهګارېږي. د اختر منځ باندې خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مواظبت اختیار کړی. نبی علیه الصلاة والسلام همیشه دا ادا کړی. بیا اختر منځ وخت دا چې کله نور روخیږي یو نیزه راوچت شي، دغه وخت نه د اختر منځ دا وخت شروع کیږي تر زواله پورې د دې وخت وي. همداسې د اختر منځ دې دپاره اذان او اقامت نشته، یعنی اذان د اختر منځ دپاره به اذان دا نشي کولی، اذان به خلک نه کوي. همداسې د اختر منځ دپاره به اقامت نه کوي. حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د وړوکي او غټ اختر منځ بغیر د اذان او اقامت نه یو ځل نه دوه ځل نه بلکې بې شمېره ځلې ادا کړی دی. یعنې د اذان او اقامت نه بغیر د منځ بار بار ادا کړی. نو د اختر د منځ دپاره اذان او اقامت دا نشته. د پنځه وخته منځونه چې کوم دي او د جمعې منځ دې دپاره اذان او اقامت کیږي. بیا فقهاو لیکلي چې د دې نه علاوه نورو منځونو دپاره اذان او اقامت کول دا خلاف سنت دي.